د پاکستان د معلولینو لوبډلې څخه د افغانستان د معلولینو لوبډلې د بریا وروسته رشید خان د افغانستان له معلولینو لوبډلې سره لیدلي چې څه ورته ویلي دي راځو دغه خبر ته. خو مخکې له دې ملګرو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره یې در سره سبسکرایب کړئ. د اګست په 5 نیټه په انګلستان کې د معلولینو ترمنځ نړیوال سیریز پیل شو چې د پیلېدو سره یې سم د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډلمشر رشید خان د افغانستان معلولینو ملي لوبډلې د هڅونې او ملاتړ په موخه لوبغالي ته ورغلی و او د لوبغاړو ته یې په هیوادنۍ مینه او لوړ هوډ سره د لوبې کولو سپارښتنې کړې وې. د بنگلاديش سره د سیالۍ وړاندې افغان ستوري رشید خان د معلولینو لوبډلې ټول لوبغاړو سره خپل مشورې شریکې کړې او افغان لوبغاړي یې رښتینی اتلان یاد کړل. د رشید خان د هڅونې سره سم د افغانستان معلولینو ملي لوبډلې په قوي هوډ او ارادې سره بنگلاديش لوبډلې ته په لومړي سیالۍ کې په 8 وکټو ماتې ورکړه. رشید خان د لوبې وړاندې افغان معلولینو ته ویل کرکټ د لوړې حوصلې او تجربې لوبه ده. څومره مو چې زړه وي هغومره خواري میدان کې وکړئ، هڅه وکړئ چې مثبت کرکټ وکړئ او پایله خوارۍ او قسمت په وجه ترلاسه کیږي او لوبغاړو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان معلولینو کرکټ لوبډلې د پاکستان معلولینو لوبډلې ته هم په زړه پورې ماتې ورکړه، نو دې سره رشید خان ډېره خوښي څرګنده کړې ده او یو ځل بیا له معلولینو لوبډلې ته د شاباسي په توګه پیغام لیږلی و.